په دا کورونا وایرس کې زموږ مین ډیوټي چې وه د لاک ډاون انشورنس ښه وه چې موږ انشور کو چې لاک ډاون دلته پاسبل سي او خلکو ته دا اویرنس سي چې دا لاک ډاون چې دی په کورونا کې ډیر زیات امپورټنس لري. په دا دوران کې د واسطه خو داسې ډایرکټلی ماته خو نه معلومیږي چې په کم ټایم کې ماته دا کورونا وایرس سوی دی، خو اوبویسلی دا د کور سمانه دی اخیستی، دا د ډیورینګ لاین اف ډیوټي کې ما اخیستی. علامات دا و چې انیشلی ماته لږ ټمپریچر و، بټ دا و چې ما لږ لایټ واخیستو. هغې نه بعد کې زما نوز او زما چې د غاړه مې ده دا لږ بندېدل شروع سو. په دا کې زما ته موسټ چې کوم پرومیننټ سمټم و هغه و زما هغه بریدینګ ایشو. بالکل زما نوز او زما نیک چې و دا بالکل بند سو او ما ته بالکل ساه نه راتله. هغې نه علاوه زما ټمپریچر بالکل های و، لایک اټ واز ابو لایک 103 پورې ولاړو. نو دا سمټمز زما هغه انیشیل و، دا بیا اګریویټ کېدل. زما سمیل چې کوم کیپیسټي ده او د ټیسټ چې کوم سینس دی هغه بالکل ډسپیر سو، لایک بالکل ما ته معلومېدل هم نه. کورنټین کې دا سو انیشیل زه په کویټه کې ولم، لیکن چونکې زما مور پلار چې دی هغه پر های رسکس باندې و، هغه ایجډ و، نو ما دا ډیسایډ کولو خپل د ډپارټمنټ څخه ما اجازت واخیستو چې دلته پاسبل نه دی. نو ما هغو څخه دا اجازت واخیستو او زه ولاړم، شفټ مې کوي اسلام آباد ته.